السلام علیکم ګرانو کتونکو نوید بهزاد مردان نیوز 1 سره تاسو خدمت کې حاضر شوی ما ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده د رواخات بدر منیر سے شپاړسم تلین د پیښور په ارکایو حال کې شروع ده او زما تر څنګ تاسو وینئ دا غي ډیر نیازبین بچي اکل منیر سے موجود ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیر صاحب خیر دی جی تاسو څنګه سوات نه خیر راغلی خیر او بخال وې سړی شي یو ملګری ډیماند کړو چې را اکل منیر صاحب سره به انټرویو خامخا کوي او ډیر دواګانې ورته کړې دي بدر منیر صاحب تم ډیر دواګانې کړې نو ما یاره بالکل به ان شاء الله مکمل ملاويږي او انټرویو به مسره کو تاسو به ګوره هم نو چې کوم زموږ مسافرونه دي او کوم په وطن دنه لاول غلي او پیغام ورکې بیا مخکې نو لاول خدا قطر ولا تاسو ویل دي ته نو مغ نه راځي ډیر دوا سلامونه ورته الله مو خوشاله ساته او ډیر خوشاله شوم چې قطر نم تاسو مونږ یادوي نه دین نور څه غټه خبره نه او نور چې په قطر کې په سعودي کې یا په هر ملک انګلند کې یورپ کې په ملیشیا کې په دوبۍ کې په هر ځای کې چې کم ځای کې پښتانه یا هر څوک چې زموږ پلار مینوالي او زموږ مینوالي نو ټول ته ډیر سلامونه او زموږ پلار خبر وي زموږ چې یارانی نامه شبه نه رانی بالکل بدر منیر صاحب خو یو خبره د کالی کرخه دا خلک مونږ یادې زموږ والد صاحب یادې دا زموږ د فاره د فخر خبره ده تاسو مهرباني چې موږ دلته زموږ انټرویو علي نو بالکل ګرانو کتونکو بدر منیر صاحب هغه شخصیت چې یو خو د پښتو فلم بانیو بل خو هغه دومره کار کړی دی په دې فلم انډسټری کې کاغه د پښتو فلم نه کې د اردو فلم نه کې د پنجابي فلم نه تر دې پورې چې د انګریزي یو فلم کې هم کار کړی یو خو چې هغه بیا ریلیز نشو او مزي خبر ده کاغه اردو فلم کې کار کړی دی او که پنجابي کې د پښتو نه علاوه پښتو کې خو الریډي سپر سٹار او د ون اینڈ اونلی خو کاغه پنجابي کې اردو کار کړی نو هغه هم سپر ډوپر هټ فلم نو یو او د ټول نغټه خبر ده چې مقصدی یو مهنت پکې ښکارېدو یو میسج پکې ښکارېدو نو هغه شانتکار زنه ګړم چې دا به دا غین پس وشي او یا بس څوک د بدر منیر کمی پوره کی دا څه ده اصل کې خاص کر د پښتو بنیاد هغه خېره لکه یو زیل هغه نه اله کړل نو وسوم فلمونه جوړیږي خو کله چې وفات شوی نه انډسټری زوال طرف ته روانه ده لکه وسوم فلمونه جوړیږي خپل خاده کاران دي خصمات خدغه خو د خلکو د زړه نه داغه غمین نه وزي نو هر سړی وای بدر 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 لکه دا د 1400 برسي دینه تاسو اندازه والی چې لکه خلک میاش بعد 2 میاشتې بعد سړی خپل کور کې څوک وفات شي ناغي میری کال بعد یری او د 1400 برسي د ورسته روزه داغه یادونه تازه کیږي خو کمیږي نه خلکم زیاتی دا برسي تاسو کتر نور نه دا خو او دا ټول لاغه مینوال او زیرازي او بلکې زیاتی کمیږي نه خلک خوخی نه در د خلکو مینه د بس کمی زمه سوما ما مخکې هم په انټرویو کې د خبره ذکر کړو چې را پکار دادا چونکه هغه یو احساس شخصیت او د پښتو فلم باندې پکار د چې دا تلینو دا چې کما برسی وا دا په سرکاري سطح باندې منځل کېږي څنګه چې په 2010 کې یا 11 کې یا دغه ټایم کې مونږ کتلې وکنه ایگزیکټلی ماته نه یادېږي 12 کې جوړ 2012 کې وکنه په نشر حال کې پکار د چې زم چې دغه سلسله جاری وي په دغه تاسو دا خو تاسو ما ټول په دې لکه هر وخت زده غلیږي ما په تیر شوی برسي کې مو وی چې یار کلچر منیسټر لپاره دی چې د کلچر لپاره دی په نشتر حال کې دا برسیو کی خپل جیب دې نه کوي کم چې د کلچر پند دا غي نه دی کی سکه مو وی لکه پکار خدا دغه حق ته در دی حکومت د جیب نزي پکار خدا در پښتنو حکومت ته کې پی کې دی د پښتو صوبره دوی لپاره پکار دی چې دا برسي چې دا هر حال چې داري په نشتر سرکاري حال کې او سرکاري خرچمانه دي کوي او دوی په کې مهماني خصوصي مرাজি دوی په کې مرাজি لاخه خون به پیدا کی خو افسوس دار چې زمونږه خبره مخ کې زور نه لې یا به بدر صاحب د پښتو د پاره سکړی نه نو دا نشوي له وسلکه پکار خدای چې دوی لکه دا برسي کم اس کم کولای پتا کی حاجی ډیره مهرباني ډیره مننه دا ماشوم را سره موجود دی کل منیر صاحب زوی دی او د بدر منیر بابا نواسي دی څنګه جی تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ وخت راکو آباد دا راته وای د خپل بابا فلم د چرته کتل دي او فلمونه کوم غوس ګورو په وخت کې هم نه واړو ماشومان خو وسه قصې اوس خو په یوټیوب باندې کنه او یوټیوب باندې دا فلمونه ډیر ګورو او ډیر زیات ګورو څنګه مې چې دا څنګه سړی تاسو خو نه ولیدلې خو نو موږ چې کوم قصې اورو نو هغه وخت غټ سٹار وغه وسیم ډیر خلک خو خیبر سیان له راځي
او خلک ورسره ډېره مینه ساتي. سبق وې کنه سکول کې چې کله تا نه دا څوک تاسو کې چیرې دا د بدر منیر صاحب نو اسې دي نو هغه ټایم کې فخر محسوس او ډېر فخر محسوس او استادانو مقصد ته پوس کې واړم ډېر خوشحالي چې دا بدر صاحب نو اسې دي مو سره ملاويږي او مینه را سره ډېر زیاته کوي. او چرته دا ډیماند چاکله چیرې داسې د بابا یو ډایلاګ دته یاد او ډېر زیات وای او په مخ وای ډایلاګ تاسو دغه ته لاړ شي پیل ته لاړ شي او پښتو فلمونو ته لاړ شي کنه تاسو او کله وای ډایلاګ راته وای داغه مشهور. ډیره مهرباني خوشاله اوسئ ګرانو کتونکو. کلمریر صاحب سره مونږ خبرې اترې وکړې د هغې برخوردار چې دی دې سره مونږ خبرې اترې وکړې څنګه چې دا تلین چې کم دی دا راغونډ شوی دی او د دې تابع شیرینزاده بدر صاحب او دغه شانتي جاوید یوسفزی صاحب هغې هر کال کوي نو پکار چې دا په سرکاري سطح باندې په سرکاري حال کې وشي. ډیره مننه چېرته چې ښاد او باد اوسئ. الله پامان.